نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در صفحه توییترش نوشته است که در سفر به توکیو با مقام‌های ژاپن درباره افغانستان گفتگو کرده است. با وزارت خارجه ژاپن در مورد نیازهای بشردوستانه، حقوق بشر و گفتگوی سیاسی در مورد آینده افغانستان بحث صورت گرفت. در این میان سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر در پیوند به گفتگوهای سیاسی می‌افزاید که این مسئله جزء توافقنامه دوحه بود، اما حکومت پیشین این فرصت را ضایع کرده است. د بین الافغاني مذاکرات موضوع د دوحې په تړون کې یو ماده وه لکه څنګه چې ټول په جریان کې دي. په هماغه وخت کې بین الافغاني مذاکرات شروع شو او تقریبا یو کال دوام وکولو، خو په وروستیو کې بیا د کابل ادارې مذاکرات ترک کړل او د هېواد نه ووتل. په هماغه سره دغه فرصت د منځه لاړ او دوی ضایع کړ. از سوی هم شماری از چهره‌های سیاسی و آگاهان به این باورند که امریکا می‌خواهد توافقنامه دوحه عملی شود. افغان‌ها را دعوت بتونن برای افغان‌ها صحبت کنن، مخصوصا افغانایی که در داخل افغانستان هستند. اینا میتونن که امروز اونایی که در خارج از افغانستان هستن امروز اونا روابط خود دارن و صحبت‌های خود داشته باشن. متاسفانه امارت اسلامی نمیشنوه. ټول جهان اوس په وخت د طالبان غواړي چې بین الافغاني دیالوګ په نتیجه کې یو مشمول حکومت باندې جوړ کړي او د افغانانو د سیاسي، مدني او بشري حقوق اعاده وشي. پیش از این وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته بود که توماس وست برای گفتگو درباره افغانستان به هند و امارات متحده عربی نیز سفر خواهد کرد.